بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ټاسک بار باندې رائټ کلیک کوو، پراپرټیز ته ځو او په دې کې موږ سره دا کسټمایز پاتې شو دی باندې خبره کوو. کسټمایز کې موږ سره آیکن دی او دغه بیهیویر دی. دغه نوټیفیکیشن ایریا کې چې کوم آیکن دی متعلق خبرې دي، خو د هر یو آیکن په باره کې درې خبرې دي. یو د پاره وی بس ټول د پاره یو شان دي. شو آیکن ان نوټیفیکیشن، آیکن هم راته خو په ټاسک بار باندې د دې بیټرای او د نوټیفیکیشن ویل شي خبرتیا ته، یعنی مطلب دغه بیټری چې کله موږ سره لو شي یو میسج راکړي، راته یو خبرتیا راکړي چې چارجر وصل کا ساسو بیټری لو ده یعنی ختميږي. دوی ته ویل شي نوټیفیکیشن. کته غواړي چې هم آیکن ښکار شي راته او هم نوټیفیکیشن راته راکړي نو دا انتخاب کا. کته وایي چې آیکن او نوټیفیکیشن دواړه هایډ شي پټ دي شي نو په د کلیک کا اوس نشته. ګوره د بیټری آیکن دلته نه ختم شو او نوټیفیکیشن به هم نه درکې، خو آیکن به کوم ځکه ویل ته یو بټن ده شو هایډن آیکنز په دې چې کلیک کېدل ته بیټری راغلی ته ګورل تشته. کبه تاسو دغه دریم اپشن واخلئ شو اونلی نوټیفیکیشن، مطلب بیټری د آیکن مخه یا خو کله چې ما سره بیټری لو کیږي خبرتیا راته راکاوه نو دغه درې خبرې ټولو آیکن مبارک دي یو شی دی. صحیح ده. ها کدی کې تاسو چرته چینجز راوستو بدل کو وړي چې د بیرته خپل غولنی حالت لاړ شي تاسو براشي ریسټور ډیفالت آیکن بیهیویر په دې کې کلیک خپل غولنی حالت راځي. ګوره بیرته بیټری مو سره راغله. بل تاسو ګورئ یو څه آیکنز مو سره دلته په دې سیستم ټری کې دغه شی وي هایټ دي. کته غواړئ چې دم د سره په ټاسک بار راشي د بټن به خبرې کشي نو تاسو به دغه چیک لګوي always show all icons in notification on the taskbar. بس دا څه کوي ولګوي. ګورئ هغه بټن مو سره ختم شو او ټول آیکن مو سره دلته شو کې. غواړئ چې بیرته او بل دا ډیسیبل هم شي دا یو بیکار نه کیږي سره بیرته کدال واپس لري کې نو بیرته خپل حالت لاړ شي. خا ورپسې مو سره وګورئ دلته turn system icon on or off په دې کلیک کوو. دغه آیکن چې موږ سره په دې نوټیفیکیشن ایریا کې دی دا ډیټ ان ټایم شو موږ سره لینګویج انډیکیټر شو ایکشن سنټر شو بیټری شو نتورک آیکن شو سپیکر شو دې ته سیستم آیکن هم وي. یو کس وی چې زما په ټاسک بار سات نشته دی دغه ډیټ ان ټایم نشته هغه دې نه اف شوی کدی چې تاسو دا اف کوي ورته تم ناراضي ښه دلته نشته دې نه تاسو دا ټول اف کوم زګوري راځو دلته اف دام اف کو دا بل هم اف کو او دا هم دا اخیرا دې معاف ګوره هر څه ختم شو. که څوک چې دې بټن کې به دلته هم نشته ګوره بالکل لمنځه لاړ واپس په تاسو به هم دې نه راوړی دې نه به آن کوي. که ریسټور ډیفالت ولې نو خپل غولنی حالت ته ځي په دې کلیک کوي ورته ټول آن شو ټول را اوکې وای بس ټول شو درسه.